बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट क्लिक कोम कारी से अवल तराजमा डिस्प्ले सेटिंग था तेर रोज मंग योसो खबर दर सर कड़ेवी दगा नोटिफिकेशन एक्शन पूरे दगा फोकस एसएस नतीरे कम राजम दी पावर एंड स्लीप तक कारी से कजी बदे पावर एंड स्लीप बांधे जक क्लिक वो कम कारी से नल दमंग सरा दो दानी ऑप्शन राजी यो मंग सरा चिकम दे पावर ऑप्शन राजी बल स्लीप पावर दमंग सरा फास्ट दे और स्लीप दालान दे नो अवल चिमंग सरा कुम ऑप्शन दे ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर कला चिमा सरा कंप्यूटर पर बैटरी बांधे चालान भी पर बैटरी बांधे लगे दिले भी नो इजमा सरा दे कंप्यूटर बंदी की 100 मिनट पास 100 मिनट बाद इजमा सरा दे कंप्यूटर स्क्रीन मुकम्मल बंदी गया हो पावर ऑफ की गिरी नो 15 मिनट यो मिनट और बीखी तो नेवर बीखी बंदाओ मातम 15 सात हर सुमरा मां बाय डिफॉल्ट 10 मिनट इंतखाब करे अगर सादा कंप्यूटर में 10 मिनट बाद चिकन दी स्क्रीन से शेष होगा से बंद शो दा दल विल शिवी और दलता विल शिवी che مثلا تا یو منټ بعد سکرین بند کړه 2 منټه 3 انزل لا سم څه کوسي when plug-in and turn off after کله چې زما کمپیوټر پلګ وی چارجر سره وصل وی څومره منټه بعد چې زه کار پکې ونه کم نو زما کمپیوټر دی پاور اف کیږي دلته ورته ټایم انتخابولی شي بل موږ سره سلیپ دی حالسه زما کمپیوټر چې سلیپ کیږي 100 منټه بعد د زما کمپیوټر چې کوم دی هغه د سلیپ شي وای آن بیټری پاور د بیټری په چارج کې پی سی goes to sleep after پی سی چې کوم دی سلیپ کیږي ورسته له 100 منټو 15 منټو لس منټو سلیپ اصل کې خوب ته وای قاری سے په دې کې ستاده کمپیوټر چې کوم دی کزرا شند د سلیپ وګورم نو په دې کې ستا کمپیوټر چې کوم دی دا خو بیا ولې غونته وي چارج پکې وي مکمل بند نوي بیټری چارج وਹੀ صرف د سکرین موږ سره څه شي قاری سے دا وز بند وي ځکه په لپټاپ کې موږ سره د سکرین چې کوم دی ډېر زیات چارج وي پوه شئ او موږ سره په شټ ډاون کې یا په پاور اف کې خو مکمل کمپیوټر بنديږي هر څه ختميږي په سلیپ کې مثلا تا یو څه شی اوپن کړي دا واس اوپن کړي کنه او کمپیوټر می سلیپ کو چې بیرته می کمپیوټر بیرته ولګاو نو موږ سره هم د قشاندا سٹارټ وي په پاور اف کې موږ سره بیا نوی سٹارټ دا په بیټری کې او همدارنګه په چارجر په دې کې خبرې وکړای شي بل موږ سره بیټری دا د بیټری باره کې اوس معلومات تر درکې دا د وې ستاسو په بیټری کې څومره چارج دی قاری سے 9% دی او بل دغه بیټری سیور دی بیټری سیور سمانه قاری سے کدا چې موږ سره اف وی نو زمون دغه رڼا چې کوم دا زمون دغه بیټری زمون دغه هارډویر دا به چارج زر وهي بیټری بو هر یو برخه ته چارج ورکوي نو کدا چیک ز آن کوم قاری سے وګوره رڼا لګه کم شو تیز شو رڼا چیک می آن کو رڼا لګه را کم شو په دې بیټری سیور کې قاری سے تاله بیټری چې کوم دی لګو دا چارج کم وهي سیو کیږي ځکه پرفارمنس التس کم شو نو کدا چیک موږ سره آن وی بیټری سیور وتا سره آن وی او کدا چیک موږ سره آف شو بیټری سیور سره آف کیږي زور دویم ټرن بیټری سیور آن اتوماتیکلی اټو ماته بیټری سیور په اتومات ډول ماته آن کا 100 منټه با سمره چارج چې 100% لا بیټری راشي 60% ولا 10% ولا 10 ولا 30 چې بیټری سیور تراشي دغه بیټری دا چې اتوماتیکلی آن شي کله چې ما سره دا اپ دی کنه چې ما سره د بیټری چارجر 100% لراشي چې ما سره دا مو سره اتوماتیک توګه باندې آن شي زور دیم چې کله ما سره 60% د ما چارجر راغی 60% د ما پیسې راغی 60% ولا ما ته بیا چې کوم دی آن کوا نو بیا سره په دې کې تا ته پته مو لګی چې لکه زما چارج هم کم دی او همدارنګه دینه بعد باید ما ته سو شي بیټری سیور شي زما بیټری باید یو سو اوس ورو چارج وهي بل موږ سره لاور سکرین برایټنس ویل ان بیټری سیور دا کچک موږ سره آن وی قاری سیو او زراشم
دغه بیټری سیور چې کوم دی دا مې ولګو نو آیا په سکرین کې رڼا کمه شوه نه ځکه دا چیک مونږ سره آف دی که چیک آن کوم اوس دغه زه آن کوم رڼا به کمه شي بیرته سره زیاته شي lower screen brightness وای د سکرین دغه رڼا چې کوم دی lower یې کا کمه یې کا ویل ان بیټری سیور کله شي بیټری سیور راشي دا سره دا په دې کې یو څه خبرې وي بیټری یوزیج پر اپلیکیشن دلته موږ سره د بیټری استعمال په اپلیکیشن پورې په میل اینڈ کیلنډر کې وستا 10% چارج کوم دی دا استعمالي کې ستاسو بیټری اف اور ریکارډر موږ چې دا ریکارډینګ کو دا موږ سره 22% د همدا شان د هر اپلیکیشن درته بیل یوزیج درته خودلې صحیح ده تاسو دا موږ سره په دې کې خبرې بل موږ سره سټوریج دی سټوریج کې تعالی معلومات ستاسو د سټوریج باره کې درکې ستاسو کمپیوټر ستاسو کمپیوټر چې کوم سټوریج د هارد ډیسک پکې دی حافظه پکې ده د هغه باره کې معلومات درکې وي تاسو یو سی ډرایو دی او په دې سی ډرایو کې تاسو سره یو سل 19 جی بی چې کوم دی ډیټا ده ټول سپیس یو سل 19 جی بی دی استعمال شوی څومره دی یوزډ 88.8 جی بی یوزډ دی او 30.8 جی بی پکې پری دی دا کومره یوز دی او د دې خوا پری دی او دغه 88.8% کې په دې جی بی کې دومره جی بیان چې کوم دی دغه نیولې دی دومره ځای چې کوم دی شیان نیولې اپلیکیشن او چې کوم فیچر خصوصیات دي هغه 1.8 جی بی نیولې ادر پیپل چې کوم موږ سره 14.4 جی بی نیولې ادرز بیا موږ سره 1 جی بی نیولې او ټمپرری فایل موږ سره 1.2 جی بی نیولې ادر پیپل چې معنی other table چې کلیک وکړو فارسی دلته ماته څه وایي you can manage other user accounts on this PC below ته کولای شي چې تاسو سره نور یوزر اکاونټ هم تاسو سره په ډیسکټاپ باندې په لیپټاپ کې به تاسو سره په کمپیوټر کې به نور یوزر اکاونټ هم تاسو سره خالص دغه یوزر اکاونټ درته ښیي یو دا شو یو بل شو نو دا هم تاسو سره کمپیوټر کې شته کنه نو دا یو څه چارج تاسو سره یو څه حافظه سره دی نیولې وي اوس دغه سریک اکاونټ دی په دې سریک اکاونټ کې ما سره کزه دلته ور لاګین شم ما سره د ویډیو سٹاپ کیږي نو کله ته زور لاګین شم نو دې اکاونټ کې زما یو څه معلومات شته چې هغه په ایڈمنسټریټر کې نشته دي د ایڈمنسټریټر کې هغه نشته دي دا اکاونټ تانا د اکاونټونو تانا څومره ځای نیولې 14.4 جی بی ایڈمنسټریټر اکاونټ سریک اکاونټ اوس خو زه ایڈمنسټریټر ور لاګین شم ادر پیپل نور یوزر اکاونټ هغه تانا څومره ځای نیولې وې شوې بل موږ سره ادر کې فایلونه راځي قاری صاحب چې تاسو سره دومره فایلونه دومره ځای نیولې دي افیس 2021 سره دومره ځای نیولې کورل ډرا سره دومره ځای نیولې ګارډ چې موږ سره ټول اپلیکیشن دي فایلونه دي قاری صاحب ټایپینګ اف د ډیټ تاسو سره 500 د دومره د ټایپینګ ولیکم نو دې دغه ځینې ولې کاری سي شو مور کټګری باندې کلیک وکړه نورې کټګریانه درته ویو سټوریج یوزج آن ادر ډرایوز د نورو ډرایوونو تم سټوریج هم کته شي دومره مهم کمانډونه نه دي مثلا دغه ور ما سره سی ډرایو دغه دی ډی ډرایو دغه دی ای ډرایو دغه دی او دومره ځای په کې استعمال شوی دومره ځای په کې اثر کړی دی بل چې کوم سره کوم یو مهم کمانډ پکې راوړي که زه راشم projecting to this PC دی قاری صاحب projecting to this PC سمانه خدا ډېر مهم کمانډ دی د دې لپاره استعمالېږي قاری صاحب چې ستا موبایل چې کوم دی د کمپیوټر سره کنیکټ کی ستا موبایل د کمپیوټر سره کنیکټ کی وای this device does not support receiving Miracast so you cannot project to it wirelessly وای دغه ډیوایس دغه ماشين د دې سپورټ نه لري چې ریسیو کی میراکاست دا د موبایل کې موږ سره یو ډول سیګنل دی so you cannot project it دا تاسو نشي پروجیکټ کولای نشي نخلولای wirelessly په بي سي مد ډول باندې نو چې کله زه انټرنیټ سره کنیکشن کوي سه ما سره الته یو آپشن دی د وایرلس ډسپلی په نوم باندې د وایرلس ډسپلی په نوم باندې کاری سه
نو چې کله زه د وایرلس ډسپلی وهم ډسپلی ما سره دغه سکرین ته ما راولي هم دې ځای ته خو دلته موږ سره څه شي قاري صاحب یو آپشن په نوم د وایرلس ډسپلی باندې چې کله زه هغه را ډاونلوډ کوم دا چې هغه کله را ډاونلوډ کوم نو دلته بیا د پی سي د بل نوم انتخابولی شم دا نوم تا سره صحیح وي چې هغه موږ سره ډاونلوډ شي دا چیکونه بیا موږ سره کار کوي قاري صاحب دا چې کوم کار کوي دا چې کوم کار کوي دا چې کوم کار کوي نو دې چیک نه بیا زه مثلا څه کوم د دې چیک نه زه دغه سیټینګ صحیح کوم هغې نه بعد زه موبایل د خپل کمپیوټر سره وصل کولی شم بل موږ سره پکې مهم کمانډ چې کوم دی هغه موږ سره قاري صاحب د ریموټ ډیسکټاپ دی کله چې زه په ریموټ ډیسکټاپ باندې کلیک وکړم پرونی درته دا ویلی وو که دا چیک موږ سره آف وي قاري صاحب او هغه کمپیوټر ما د دې کمپیوټر سره کنیکټ کو یا مې دا کمپیوټر د دې کمپیوټر سره کنیکټ کو نو دا کمپیوټر بیا نشي کولی چې زما دا سکرین چې کوم دی په خپل ځان باندې راولي د خپل کمپیوټر باندې راولي او که دا چیک موږ سره آن وي نو بیا کولی شي بیا یې کولی شي قاري صاحب دا چیک ما سره فلحال د آف کا فلحال آف دی بل قاری صاحب موږ سره پکې څه شی راځي قاری صاحب اباؤٹ راځي بل مهم کمانډ موږ سره د اباؤٹ باره کې دی که زه راشم قاری صاحب اباؤٹ باندې کلیک وکم په دې اباؤٹ باندې ما کلیک وکړو دلته وګوره قاری صاحب موږ ته زموږ د کمپیوټر مکمل معلومات دلته یو په یو درکوي مکمل معلومات درلا یو په یو درکوي دلته وایي ستا د پی سي نیم چې کوم دی حبیب دی دا ماډل دی ډیوایس نیم یې دغه دی پروسیسر پکې دغه لګېدلی دی کور i5 دی اتم جنریشن دی دغه لیکنه چې موږ سره څومره شوي وي په دې کې دغه اوله چې موږ سره کوم عدد وي دا جنریشن پورې اړه لري دا اوس موږ سره اتم جنریشن دی سی پی یو سینټرل پروسیسینګ یونټ دا پکې څومره لګېدلی 1.9 ګیګا هرتز پکې لګېدلی کار پکې کوي خو ټول موږ سره 1.9 دی خو څومره پکې فعال دی 1.9 ګیګا هرتز او انسټال ریم چې کوم ریم پکې انسټال دی دا موږ سره 14 جی بی ریم لري ګرافیک کارت پکې دغه دی 130 MB پورې پکې دی ګرافیکس د لپاره استعمالېږي چې ته مثلا کله په خپل کمپیوټر کې ګرافیک تر سره کوي چې دا ګرافیک کارت تاسو څومره ډېر وي هغومره ستا کمپیوټر ګرافیک چې کوم دی په خاص شکل سره مخ ته ځي ډیوایس آی ډي د دې ډیوایس چې کوم دی آی ډي موږ سره دغه ده پروډکټ آی ډي تولید چې کوم آی ډي ده آیډنټیفیکیشن ورته وایي آی ډي معنی آیډنټیفیکیشن هغه موږ سره دغه ده سیسټم ټایپ پکې څلور شپېته بیټ اپریټنګ سیسټم پکې لګېدلی دی او پروسیسر یې موږ سره څلور شپېته بیټه دی یعنې اټ ا ټایم دا کولی شي په څلور شپېته بیټه باندې عملیه اجرا کړي او کار وکړي پین اینډ ټچ دغه موږ سره څه شی دی ټچ سپورټ دی دا موږ سره ټچ سپورټ دی چې کله تاسو سره ټچ نه وي دلته لیدل دی دغه معلومات بیا نه ورکوي لاندې که راشم قاري صاحب وینډوز سپیسیفیکیشن د وینډوز مشخصات تا ته ښیي وایي تا سره کوم ایډیشن دی وینډوز 10 پرو د تا سره ورژن یې کوم دی 2009 والا دی انسټال آن په کوم تاریخ انسټال شوې ده دغه تاریخ ته درښیي او د اپریټنګ سیسټم کوم بویلډ چې کوم دی هغه سره دغه دی دا هم سره د اپریټنګ سیسټم بویلډ دی دا زموږ سره په ډسپلی کې یو څو معلومات راځم پرسونلایز ته پرسونلایز کې اول نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی دا خو مې ته ووایي که نه قاري صاحب پرسونلایز مې ووایي ښه دا زموږ سره په پاپ اپ مینو کې خبرې وي قاري صاحب ډسپلی سیټینګ دا دلته ګوتې مه وړه قاري صاحب دا په دې چې کلیک وکړم نو دا هم وي ښه رایټ کلیک وکړم اوس پرسونلایز ته راشم څه ته راشم قاري صاحب پرسونلایز ته راشم پرسونلایز کې چې موږ سره اول نمبر کوم دغه راځي هغه هم سره بیک ګراوند دی څه شی دی بیک ګراوند دی بیک ګراوند کې موږ سره اول نمبر د پکچر راځي نو که پکچر موږ سره انتخاب وي چوز یور پکچر دلته د خپل عکسونه چوز کا انتخاب وکړه که دا انتخاب کوم موږ سره په سکرین باندې اوس دغه عکس راشي که مثلا سیټینګ ته بیا راغلم دا انتخاب کوم موږ سره په سکرین باندې
دغه عکس راشي نو هر یو عکس د انتخابي هغه انتخابول شي د انتخابو دلته د عکس وخت نشو براوز تراشه په براوز باندې کلیک وکړه نو د خپل کمپیوټر کې تاسو چې په هر ډرایو کې عکس وي یو عکس انتخاب کا او هغه عکس چې کوم دی ډبل کلیک په وکړه او هغه عکس بل سره په ډیسکټاپ باندې راشي به انتخابو ما براوز کې موږ سره لګي نوري خبرې دي پیټو څه شي دی پیټو زه د عکس پیل غواړم لوی کراته مکمل راته لوی کا نو اگر چې موږ سره کوم آپشن وي هغه اوسو ختم کړی ضرورت هم پیټه کماتا پیټو نو اوس وګوره دی خو نه د پیټ کو دی خو نه د پیټ ضرورت هم نه پیټ کوم سټریچ کا نو سټریچ کې څه بدې ډول د تخی را لوی کو را زومی کو بل موږ سره څه شي دی قاری سیب ټایل دی کټایل کوم نو دی خو دغه ډول شکل درته خي صرف همدغه نږدې صاحب درته خای او که زور دویم سنټر ته راوړه نو اوس وګوره سنټر ته تا عکس راوړو دا عکس چې کوم سنټر وي پروا نه کې کستا مخ په کې راغلی وي او کنه خو دا عکس سنټر به تر وړي ورته نه سپین کا نو که زه سپین کوم نو دا شان شکل بیرته دا عکس راشي دا مسره پدې کې خبرې وي پکچر کې بل که زه پکچر باندې تکلیف کوم کله سولید کلر انتخاب کوم څه شي انتخاب کوم سولید کلر نو په سولید کلر کې زه کولای شم چې په خپل خوخه باندې یو رنگ انتخاب کوم زه ورته مال دغه ډول رنگ انتخاب کا اوس وګوره سکرین باندې دغه شان رنگ واخلي زه ورته دغه ډول رنگ انتخاب کا سکرین باندې دغه ډول رنگ واخلي نو د شستا هر ډول کلر خوخو هغه ورته انتخابولای شي کله د کوم رنگونه نه خوخه کسټم کلر باندې کلیک وکړه دلته یو کلر انتخابولای شي ورته دغه کلر په خپل خوخه باندې موقع شي سره سکرین کې راغلی بل موږ سره سلاید شو دی کله چې په سلاید شو باندې کلیک وکم نو دلته د عکسونو یو البوم انتخابولای شي د عکسونو یو البوم براوز تراشه زور ته ما په دې ای ډرایو کې ما سره مای پکچر دی څه شي دی مای پکچر دی دلته د عکسونو البوم ورته انتخاب کا کیمرا سیکنډ ډے پکچر دا چوز دیس فولډر کا نو مکمل البوم د سره انتخاب شو یا زرا اعظم بل یو البوم ورته انتخاب ټول تصویران دا اوکے کا نو اوس به څومره منټه بعد وي تاسو دا عکس باید بدل شي چینج پکچر ایوري هر 100 منټه بعد تاسو را دا بدل شي عکس بدل شي یو منټه بعد لس منټه بعد 15 منټه بعد یو هاورز 6 hours 1 day یو ورځ نو که یو منټ بعد اوس یو منټ بعد موږ سره عکس بدلیږي بیا بل عکس یو منټ بعد راشي یو منټ بعد بیا بل عکس راشي بیا بل عکس راشي دا سټپ بای سټپ دغه شنو موږ سره بدلیږي او که دغه چیک موږ سره سوي دا وینډو سپاټ لایټ وي نو په وینډو سپاټ لایټ کې هم دغه یو عکس چې تاسو سره د وینډوز دی اوس دغه یو عکس به سره انتخاب وي نو بدلیږي نه ته نور عکسونه تر واستلی شي پر دغه باندې خپل بیک گراوند باندې خو په ډیفالت تور ته موږ سره پکچر وي او هغه پکچر موږ سره صحیح دی بلکې راشم دغه های کانټراست سیټینګز ته بدل ته کلیک وکړو دلته مې دا ټرن آن های کانټراست کو په خپل خو باندې بیک گراوند رنگونه ورکولای شي خط رنگونه ورکولای شي ټیکسټ تاسو اوس خط په دې ډول دی دا وګوره پریس آلټ دور دین دغه خط مې نه دی خو دغه څه خط ولا ورکا دا ډن کا ورته هایپر لینک می سره ډول وخت دی هایپر لینک باید موږ سره دا شان شین راشي دا اوکے کا ډیسیبل ټیکسټ هغه ټیکسټ چې هغه سره ډیسیبل وی کار نه کوي هغه د په کوم رنگ کې راځي ته هغه دا شان په سور رنگ کې راشي په سور رنگ کې دی سلیکټ ټیکسټ انتخاب شوی چې کوم خط وی هغه په کوم ډول کې راشي ورته هغه دا شان زیل رنگ کې راشي دا مې اوکے او زیل رنگ کې راځي ناسي زیل رنگ بل موږ سره بٹن ټیکسټ ستاسو چې کوم بٹن دی هغه باید څه ډول رنگ ولري ورته هغه هم دا شان رنگ تور تیز رنگ صحیح دی بیک گراوند کلر د سره نن د وخت دی ورته بیک گراوند کلر باندې دا شان شیپ کا دا اپلای کا سلوم ول ورکه ورته نوم ول ورکوم قاری دا می انټر کو سیو
ستا full wires. مکمل ستا ډیسکټاپ او دې ته راغی مکمل هر څه Manage. بدل شو ډیسیبل ټیکس مو ته سور ویلو کنه هغه حد چې هم سره ډیسیبل وی کار نه کوي هغه سور رنګ کې کار بیا راځم پرسونلایز تا رسم بیا څه ته کاری سه های کنټراسټ سیټینګ تا دین دا ماته باندې دا ماته Done. پوه شو کنه کاری سه نو دا خو زموږ سره په څه کې کارو دا زموږ سره په های کنټراسټ کې کارو پرسونلایز ته وراشم پرسونلایز کې زموږ سره موږ دغه بیک گراوند پورې هر څه وي او ورپسې موږ سره کلر راځي خالي سي کله چې په کلر باندې زه کلیک وکم دلته موږ سره مختلف قسمه آپشن راځي اول موږ سره کسټم دی په کسټم کې چوز یور ډیفالت وینډوز موډ ستا د ډیفالت دغه د وینډوز چې کوم موډ دی دا دغه رنګ دا رنګ دا څه ډول غواړي ډارک وي تیاره تور رنګ دوی ته لایټ کا لایټ بشي د سره کاری سه سپین بشي د سره زورته نو مخ په تور سيو دویم نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی چوز یور ډیفالت اپ موډ ستا دغه مکمل چې بیک گراوند کوم ساحه ده دا ته سړول غواړي زورته د مل تک تور کا بیک گراوند تک تور کا نو کزر اعظم د هر څه بیک گراوند هم سره تک تور وي دغه نوٹ پروګرام راړو ما دې پروګرام د دې بیک گراوند به مون سره تک تور وي څنګه تک تور راهنغه رائټ کلیک کوم پرسونلایز تر اعظم خدای وینورډ ته دغه ځنن کولای شي راځي کله وین ان شاء الله وینورډ ته راوړو هغه به ان شاء الله هغه کی وایو دلته ځکه کلیک وکم قاری سه دلته زرا اغلم فایل ته په فایل کې ستاره اغلم مثلا په فایل کې زرا اغلم ولته مې ورته وی چې اپس دیم چې کوم دی موږ ته سکا ډارک کا نه دا تاسو د توري دا بیا اسانه دي ښا بیا راځم او مغه او بخیر دا نه دي فایل تر راځم په فایل کې آپشن کې فایل کې دا اکاؤنٹ تر راځم اکاؤنٹ کې ته ماته کلر کولی کا تجربه کلر کولی شي بیا رائټ کلیک کوم کاری سے پرسونلایز تر اعظم پرسونلایز کی زورتا وېما چې د کلر کی د ډارک ته ختم ک تیارت ری ختم کا نو ستر اغلم کاری سے ورته مسته ماته بوزا کسٹم تا او کسٹم کی زورتا وېما چې دا ماته ډارک نه لایټ ته واپس بوزا مې ته ورسره لایټ مون ترشه ترانسپیرنسی افیکټ خیرواله به لګ د هغه تاثیرات په ور واچوا دا چیز آن کم ګوره کاری سه خیره کو درل دا ځنی درلا خیره کړل چې کوم اپلیکیشن موږ سره کولاو به دغه د سره خیره کو دا زین سره مثلا د خیره غونډه کې کو بیا رائټ کلیک مې کو پرسونلایز تر هم د ترانسپیرنسی افیکټ ترې ختم کا کلر ستاره اغلم نو دا زموږ سره په بل ترانسپیرنسی افیکټ کې کارو دا ماته بند کا خیرواله ترې ختم کا automatically pick an accent color from my background زمون سره دغه چکم سرچینګ باکس وی قاری سه دا سرچینګ باکس زما دغه چکم اپلیکیشن کوم سما اوپن کړی وی د هغه دغه ګرچا پیر چکم بارډر دی دا ته په څه ډول د رنگ کې غواړي زور ته نو دغه شان رنگ کې راواله دغه سور رنگ کې ما تراواله نو ته کلیک وکا خلشته قاری سه بارډر څه شو سور د دغه دغه رنگ څه شو لاندې سور دغه لازم دا رنگ سره سور دا زمون دغه رنگ غواړم نو وګوره کلیک وکړه دغه رنگ پر اگر چایر بارډر راشي وینډوز به هم دغه شان رنگ واخلي نو هر دغه چې استاخو خو هر کلر ما کلر انتخاب کا دلته سره د هر څو او ما هر څه تواوړي قاری سه راځم بیا بل چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه موږ سره کسٹم کلر دی خپل خو باندې مرته یو کلر انتخاب ولې شي دا بل سره بیرته موږ هر څه ته واوري بل دغه دوه چې کومه وګورو به بس وکاري سي ټاسک بار سٹارټ ټاسک بار اینڈ ایکشن سنټر صدر چې کوم سٹارټ دی ټاسک بار دی
and action center دی دا د موږ سره show accent color on the following surface موږ سره چې دا کوم accent color او خاري سي دا accent color دا موږ دا انتخاب کړی کنه دا د په څه باندې اپلای شو ته په start بٹن باندې اپلای شي ټاسک بار باندې او ایکشن سنټر باندې دا اپلای شي نو وګوره کلشتا دا غرانګه مکمل بدل کو بل ټایټل بارز اینڈ وینډوز بارډر موږ سره ټایټل بار او د وینډوز چې کوم بارډر دی هغه د دغه شان رنگ واخلي خاري سي زم دا چیک چې موږ سره اوف وي نو دا کوچنه کومه خاري سي دلته راځم نو مثلا څه کولاو نوٹ پیډ پروګرام راخلاصو د نوٹ پیډ پروګرام د پاسنه چې کوم ټایټل بار د خاري سي هم زرو سپین دی کنه زه ته دا ټایټل بار باید چې د ما کوم کلر انتخاب کړی وي باید همغه رنگ واخلي نو د اوس وګوره همغه رنگ واخستو کنه مخکې دا رنگ نو واخسته او همدارنګه د وینډوز بارډر چې کوم دی هم باید موږ سره هم دا رنگ واخلي ګوره د وینډوز دغه بارډر چې ګر چاپیر وګوره خاري سي کنټرول پلس سره دا لوی کوم راشم د میګنیفایر وهم سو وهم خاري سي میګنیفایر دا پلس باندې کلیک وکړه دا وګوره خاري سي د وینډوز دا بارډر څنګه دی شین دی کنه ګر چاپیر بارډر هم سره شین دی نو دا د دې چک کار دی چې دا چک باید تاسو سره وسړول شي سمه نو باندې کوم دلته سیټینګ تراشم او دغه ډول چکونه ماته باندې کا دې ډول چکونه پر څه باندې وو کوی شو کنه کاری سي وینډوز کو بند کوم را بشم ریپیټ ټایپینګ تا کاری سي چې ریپیټ ټایپینګ زرا خلاص کوم نو زمون نن دریم ټایپینګ دی کاری سي نو زرا دریم ټایپینګ وزو هم نو سره جی ایچ ټی وای دا پرونو کړه نو مو کړه دا جی د دې بټنې کار د دې ګوتې کار دی جی د دې ګوتې کار دی چې اف نه ګوته ورواړو بیرته اف تر واړو اچ د دې ګوتې کار دی جی نه ګوته ورواړو بیرته جی تر واړو اچ دا خو د جی او اچ خبره و ټی ټی د فاس د دې مسواکې ګوتې کار دی د اف نه ګوته جی کا ټی یو بیرته اف تر راخته کا وای من سره د دې ګوتې کار دی جی نه چې کوم دی وای فاس ګوته ویس بیرته جی تر واړو نو ټایپینګ سره کومه جی فاصله اچ टी फासिला वाई जी फासिला एच टी फासिला वाई जी फासिला एच टी फासिला वाई जी फासिला एच टी फासिला वाई फासिला دا زمونږه د نورزي د ټایپینګ کی سودا سلور دانی بٹن کو ان شاء الله